كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ترمينو الله رب العالمين په دې وختونو کې یو وخت په بل باندې غوړه کړی دی او دغه شان د انسانانو په زونو باندې غوړه کړی دي. پیغمبرانو کې ځینې په زونو باندې غوړه دي چې امام الانبیاء نبی صلی الله علیه وسلم دی او کما آیات چې ما ولستو په دې کې الله رب العالمین فرمای په دې میاشتو کې د میاشتو شمار د الله په نس باندې دا 12 میاشتې دي. د الله رب العالمین په کتاب کې چې هغه لوح محفوظ دی دا غورز نه چې الله تعالی اسمانونو زمکه پیدا کړی دي. د کال په دې 12 میاشتو کې څلور میاشتو له الله عزت ورکړي دي. 12 میاشتې د کال چې کوم اسلامي میاشتې دي: محرم، صفر، ربيع الاول، ربيع الثاني، جماد الاولى، جماد الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعده. الله فرمای په دې 12 میاشتو کې څلور میاشتې عزتمند دي. ذلك الدين القيم، دا مضبوط دین دی. فلا تظلموا فيهن انفسكم، ومنان مسلمانانو تاسو په دې څلور عزتمند میاشتو کې دا په خپل نفسونو باندې په خپل همجنس سرونو باندې تیمه کوي. د دې میاشتو به عزت ساتي، په یو بل باندې به حمله نه کوي، جنگونه به نه کوي. د دې میاشتو د عزت لپاره نبی صلی الله علیه وسلم فرمای بل روایت کې، روایت البخاری و مسلم دی: الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والارض. الله پیغمبر فرمای الله رب العالمین دا زمانہ د هغه ورځې نه چې زمکه او اسمانونه الله پیدا کړی دي دا الله تعالی تقسیم کړی ده. السنه 12 شهرا، یو کال 12 میاشتې دي. من 4 حرم، په دې کې څلور میاشتې عزتمند دي او په دې څلور میاشتو عزتمندو کې درې پر لپسې دي: یو ذو القعده، ذو الحجه او بل محرم چې دا نن د محرم دا اتم تاریخ اسلامي میاشت محرم د میاشت. او بل د الله پیغمبر فرمای چې هغه ورجب مضر، یو د رجب میاشته. مضر ته ځکه ویل کېږي چې مضر قبلی په عربو کې د نورو قبیلو په پرتله باندې به ډیر زیات عزت د رجب د میاشتې کو، چې دا د الله پیغمبر فرمای د جمعه او د شعبان په منځ کې دا میاشته. نو دا څلور میاشتې دی الله تعالی عزت ورکړل او الله ول قدر ورکړل دي. او به دغه شانته په دې ټولو کې به دغه شانته دا میاشت دا کومه د محرم ده او دا کومه چې اوس روانه ده ونن یاتم تاریخو دا بهترینه میاشت په دې میاشتو کې. نبی صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې دې تنو ما خسته شهر الله المحرم، د الله میاشت هغه میاشت هغه د محرم میاشت والله ول عزت ورکړل دي. علما ذکر کوي د دې میاشتې نسبت ولې الله ته شوی دی؟ شهر الله د الله میاشت، جمادام د الله میاشت، شعبانم د الله میاشت، د نور میاشتم د الله میاشت دي. خو دې میاشت کې خصوصا د الله پیغمبر فرمای شهر الله المحرم، میاشت الله عزتمند ده. وې دا نسبت چې الله ته شوی دی دا د عزت د وجنه او د کرامت د وجنه، لکه څنګه چې کعبه ته څوی لګي بیت الله، الله د عزت د وجنه څوی د الله کور. دغه شانته ناقۃ الله، رسول الله سلام وکړه د څوی ناقۃ الله د الله اوخه ګټنه پیدا شوی، یعنی د هغه اوخه د عزت لپاره الله څوی ناقۃ الله. نو دې میاشت د عزت لپاره الله څوی شهر الله المحرم، الله د الله تعالی میاشت هغه عزتمند ده. روایت نسائی کې راځي ابو ذر هم فرمای چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو یا رسول الله د الله پیغمبره په دې شپه کې کومه حصہ ډیره غوړه ده او په دې میاشتو کې کومه میاشت ډیره غوړه ده؟ شپه کې کومه حصہ ډیره غوړه ده او په دې میاشتو کې کومه میاشت ډیره غوړه ده؟ د الله پیغمبر ته فرمایي خیر الليل جوفه، شپه کې بهترینه حصہ دا د شپې دا میز دی، منځ غوړه دی چې په دغه وخت کې انسان نه پاتېږي او د الله سره تعلق جوړ کړي. غوړه اله دی او د انسان لپاره اله غوړه دی چې انسان د الله سره په تعلق جوړ کړي، الله ته سجده وکړي، د الله نه بخښنه وغواړي. او افضل الشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم، او په دې میاشتو کې عزتمند میاشت وې دا هغه میاشت د الله هغه میاشت تاسو هغه ته محرم وې.
تاسو هغه څه وایي یعنی هغه ته محرم وایي یعنی د رمضان د میاشت نه وروسته بهترینه میاشت دا د محرم میاشت چې دا کومه شروع ده. بل روایت کې راځي نو ابي هريره فرمایي چې د الله پیغمبر فرمایي افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. د رمضان د میاشت نه بهترین روزي دا د محرم د میاشت روزي دي. دا ګورځانه دا یو نه دوه نه درې نه بلکې دې میاشت کې چې یو مؤمن مسلمان څومره روزي نیولی شي ټولې نیولی شي نیمایي نیولی شي لس نیولی شي دوشنبه او پنجشنبه پکې نیسي نو د الله ته ډېره غوره دي. د الله پیغمبر فرمایي چې د رمضان د میاشت نه وروسته بهترین روزي بهترین د الله په نسبت باندې چې الله ته غوره دي الله یې قدر ډېر کوي هغه د رمضان دغه د محرم د میاشت دي. وافضل الصلاه بعد الفرض صلاه الليل. روایت مسلم دی د الله پیغمبر فرمایي د فرضي مون نه بعد بهترین مونږ دا د شپې مونږ دی چې کوم تهجد او قیام الليل دی دا او به په دې میاشت کې وترمینو دغه شانته چې لسم د محرم عاشورا او ته ویل کېږي دا ورځ به ټوله کې غوره ده بهترین ورځ دا به عاشورا ده. دغه ډېر زیات خصایص موجود دي او ډېر اسلامي واقعات په دغه ورځ باندې شوي دي. آدم علیه السلام نه چې کله جرم وشو خطایي وشوه الله تعالی په دې ورځ باندې معاف کړی دی. دا څومره بهترینه ورځ ده څومره نیکه ورځ ده. دغه شانته د نوح علیه السلام په قوم باندې چې الله عذاب راوستو الله په دې ورځ باندې نوح علیه السلام تعالی نجات ورکړو په دې ورځ باندې الله تعالی هغې ته نجات ورکړی دی. دغه شانته موسی علیه السلام هغه د عظیم دشمن چې هغه فرعون او د هغې د ظلم نه بني اسرائیل تاسو واقعات ښه معلوم دي تنګو الله تعالی په دې ورځ باندې الله موسی علیه السلام الله نجات ورکو او فرعون الله تباه او هلاک او برباد کو. او دا هغه تاریخي ورځ ده چې حسین رضی الله عنه هغه ته عظیم شهادت اوچت مقام دی الله په دې ورځ باندې ورته ورکړی دی. دغه دوکبازو چې کوم نن په هغې باندې ماتمونه کوي او جړاګانې ورباندې کوي حال دا د الله پیغمبر فرمایي الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. حسن او حسین دا د جنت د ځوانانو سرداران دي. بل روایت کې نبی اسلام فرمایي وريحانتای په دې دنیا کې زما کشمالي هغه حسن او حسین دي. د الله د پیغمبر د هغوی سره محبت حسین رضی الله تعالی په دې ورځ باندې شهادت ورکړی دی. مؤمنانو مسلمانانو په دې ورځ باندې دا تاریخي ورځ ده زمون په اسلامي شریعت کې دغه شانته دا خصوصیت الله تعالی دې ورځ ته ورکړی دی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم دا مدینې ته راغی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بني اسرائیل ولیدل چې هغوی روژه نیوله یهود ولیدل هغوی په دې ورځ باندې د عاشورا په ورځ لسم د محرم باندې هغوی روژه نیوله. د الله پیغمبر تپوس وکړو چې دا خلک ولې روژه نیسي په دې ورځ باندې ما هذا دا څه وجه ده نو هغوی ته جواب ورکړو هذا یوم صالح دا ډېره نیکبخته ډېر د خوشحالۍ او ډېر د خیرونو ورځ ده. هغوی وویل دا د خیرونو ورځ یهود هم وی ځکه دا د خیرونو ورځ ده ځکه چې په دې ورځ باندې موسی علیه السلام چې دی هغې ته الله تعالی دغه شانته بني اسرائیلو ته الله تعالی د خپل دشمن چې فرعون الله ته نجات ورکړو نو فصامه موسی علیه السلام په دې ورځ باندې روژه نیوله. ځکه موږ د دې ورځې روژه نیسو دا شکرن نیسو چې الله زموږ پیغمبر ته او زموږ وروڼو ته بني اسرائیلو ته الله په دې ورځ باندې نجات ورکړلی. د الله پیغمبر ویله او دا حق زموږ او ستاسو هم دی فانا حق بموسی منکم زه د تاسو نه په موسی علیه السلام په ملګرتوب باندې او په خوشحالۍ باندې ډېر حقدار یم چې د هغې په خوشحالۍ باندې زه هم خوشحالي منا وکړمه. نو فصامه نبي اسلام په خپله هم روژه شو و امر بصیامه او د الله پیغمبر صحابه کرامو ته حکم وکړو چې تاسو هم روژه شئ تاسو هم په دې ورځ باندې روژه شئ. روایت د بخاري او مسلم کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې د مدینې شاوخوا علاقو ته او انصارو ته جواب ولېږو چې دا ګوره هغه ورځ ده د عاشورا ورځ چې چا روژه نیوله نو هغه د خپله روژه پوره کړي او چې چا روژه نه نیولې دا کومه حصه د دې ورځې چې پاتې ده نو هغه د دا باقي ورځ روژه ونیسي. صحابه کرام بیا ذکر کوي راوي د دې حدیث هغه ذکر کوي او هغه زنانه ده وی حتی په دې ورځ به موږ د روژې اهتمام دومره ډېر کوو چې موږ به خپل هغه ماشومان چې هغوی باندې د الله حق نشته دی هغوی به موږ په دې ورځ باندې روژه کول. هغه چې به کله وده شو او کله چې به راپاڅېدو ډوډۍ به یې غوښته خوراک به یې غوښتو موږ به د لوبو په یو شي باندې او بل شي باندې هغه د لاسه کول هغه به موږ خوشحالول په دې خاطر باندې چې هغوی هم راسره دا روژه ونیسي او الله تعالی په دغې یو نیت باندې الله تعالی موږ له اجر او ثواب راکړي. نو یعنی ماشومان هم دغه شانته هغې ترکیز به کوو صحابه کرامو چې ماشومان د ماشومتوب نه د خیر په کارونو باندې یو تصور ورته وراچوي
یو فکر له خیر د کارونو ورکی چې بچیانو ورته هغه ورځ دا چې په دې ورځ باندې روزه الله په ډېر خوشاليږي او دې ورځ روزه الله تعالی دا خصوصیت ورکړل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وې مؤمنانو مسلمانانو وې د دې ورځ روزه چې صيام يوم عاشوراء دا عاشوراء لسم د محرم روزه چې دا واحتسب على الله ان يكفر السنه التي ماضيه وهي يكفر السنه التي قبلها اے مؤمنانو مسلمانانو د لسم د محرم روزه زد الله نه دې ثواب غواړم اجر غواړم چې الله تعالی په دې یو ورځ روزه باندې دی یو تیر شوی کال الله ټول ګناهونه د مؤمن مسلمان ته معاف کړي موږ تاسو چې یو ګناه د یو انسان په حق لوګو څونه جرګي څونه مرکی څونه داګه د پاره ټلیفونونه څونه څاروي څونه ګډام بکې حلالو څونه جرګي مرکی بکې کو چې موږ د انسان معاف کړي کوم جرم حال دا چې موږ ځان ته په دې جرم ملامت ویو هغه موږ نه معاف کړي څومره داګه د معافی لپاره واسطې ګورو څومره یو بل ته ټلیفون کو یو ګناه موږ د بنده په حق کې کړي خو الله تعالی فرمایي د الله قانون دا دی پیغمبر چې کوم خبره کوي په وحی باندې کوي د الله پیغمبر فرمایي څومره خسته زیره دی احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها بر روایت کې الماضيه راځي مؤمنانو مسلمانانو د دې یو ورځ روزه چې عاشورا د لسم د محرم دی چې د جمعې ورځ لسم د محرم راځي دا یو روزه چې ونیسي مؤمن مسلمان د الله تعالی د پاره ونیسي الله تعالی یو کال ګناهونه معاف کوي چې دا صرف د ګناهونو یو پیګ چې الله موږ تاسو سره کوي د دې بدلی د دې ثوابونه د دې غبنګلی د دې کوم عوض دی چې الله مؤمن مسلمان ته ورکوي او څوک چې نشي هغه ته الله ورکوي هغه زموږ استاد سره سترګونه هغه پټي خبرې دي او له زموږ استاد هغه نشي راګرول الله زموږ تاسو سره کوي لکه چې نبی صلی الله علیه وسلم د يهودو دا عمل ویلو چې هغه په لسم د محرم باندې روزه نیسي او دغه شانته مؤمنانو ته حکم وکړو دلته مشابهت د يهودو سره راغی قانون زمونږ د شریعت دار چې په هر څه کې موږ د يهودو خلاف کوو هر څه کې نبی اسلام حکم وکړو نبی اسلام ویل ان بقيت الى قابل اسمن التاسع مؤمنانو مسلمانانو زمونږ د دې ورځې قانون دا شو د روزي که آینده کال ته پاتې شوم زبد د لسم د محرم سره نه هم د محرم هم ونیسما سبانه پنځه ورځ نه هم د محرم راځي زبدا نه هم د محرم هم ونیسما د الله پیغمبر به بل کال ته پاتې نشو هغه وفات شو هغه باندې مرګ راغی هغه اجل مقدر تر راغی خو هغه دا ویلو چې زبا اسومن التاسعه زبا کاینده کال ته پاتې شوم نه هم د محرم باندې سم نو مؤمنانو مسلمانانو موږ تاسو له پکار دا چې سبانه ورځ هغه نه هم د محرم دی او بل سبا ورځ جمعې د ورځ چې دا هغه لسم د محرم دی زنانا نارینا ټول ورځ شما شومان باندې پریکټس وکي یو ټریننګ د شان تاغي باندې موږ ټول ورځ په نشي نیولې یو غنټه دوه غنټې نیمایي ورځ هغه ور باندې ونیسي چې یو سوچ هغه دغه شان ده هغه د دین هغه ته وردن نشي عائشه صدیقه وی صحیح روایت ته وی قریش هم په دې ورځ په روزه باندې اهتمام کوي قریش د جاهلیت په دور کې د الله پیغمبر شوی دی وی قریش به هم دغه شان ته جاهلان لورګان ژوندۍ غولې خو قریش هم د لسم د محرم د روزي اهتمام باغویم کو هغه هم د روزه نیوله د الله پیغمبر هم جاهلیت په دور کې هغه نیولې ده خو کله چې پیغمبر شو نو دغه رمضان د میاشتې د روزو فرضیت چلانو راغله د دې ورځې عاشورا د ورځې روزه دا به مسلمانانو باندې فرض و چې دا به تاسو نیسئ دا فرضي روزه وا او کله چې الله پیغمبر مدینه ته راغی په دویم کال د هجرت باندې چې کله دا د رمضان د میاشتې روزه مکمل دا فرض شو نو نبی سلام دغه د فقې فرضیت حکم کو شارع مونږ ته لاګي د فرضیت حکم کو خود دې ورځې روزه هغه دغه شان د وسم سنت او مستحب ادا پاتې ده مؤمنانو ته بکار هداونی سي الله دې موږ تاسو توفیق راکړي طریقه د دې ورځې روزو چې دا هغه دغه شان ته ډیر بهتره طریقه مرتبه په دې روزو کې داره چې سړی نه هم ونیسي لسم ونیسي یو لسم ونیسي یو خاصم په دې ورځو کې دا روزي ډیر بهتره دي نو بل دا درې وجه ونیسي نو د الله پیغمبر روایت کې وایي صوموا يوما قبله وبعده ومنانا مسلمانانو تاسو د لسم د محرم نه یو ورځ مخکې روزه شي یو ورځ وروسته روزه شي یعنی په لسم خاص محرم دغه بنسي په نهم مسر روزه شي او په ولسم مسر روزه شي نو دای بهترینه مرتبه ده به دویم نمبر بهترینه مرتبه هغه نهم او لسم دي دی ورځ دغه شانته لسم سره من هم راځي روزه دغه شانته ملګری کی کچر تر چانه
نه هم را سبا مریض شو کار نور ضرورت شو فکر یو ته نه غفلت کې پروتو یادونه ته نه وشوي لسم د محرم چې ونیوله نو د هغې سره به یو لسم د محرم به ونیسي انشاءالله په هغې به الله تعالی هغه خلاف د یهودو چې زمونږ او ستاسو د هغوی سره دشمني ده د الله دپاره دشمني ده د هغوی خلاف به په هغې طریقه باندې راشي او بله درېیمه مرتبه په دې ورځو کې که یو سړی یوازې ورځ دغه شان د لسم د محرم ونیسي ځینې علما دا مکروه کوي ځکه د الله پیغمبر په دغې ورځې باندې څه کړی دی خلاف د یهودو کړی دی وخالف اليهود مؤمنانو تاسو د لسم د محرم نه یو ورځ مخکې یا یو ورځ وروسته روژه شئ خالف اليهود چې په دې کې د یهودو مخالفت وشي نبي اسلام حکم کړی دی نو که چېرته یو کس لسم د محرم روژه شي الله تعالی نه امید دی ځکه د الله پیغمبر هغه یو کال نیولی وي هغې نیولی وي نو چېرته که هغې به یې تمنا وکړه که آینده کال ته ومه پاتې شوم نو هم به مو سره ونیسم بیا پاتې نه شو نو که چېرته لسم د محرم څوک ونیسي یوه ورځ روژه ونیسي هغه هم ګناهګار نه دی دغه د یو کال د ګناهونو اجر الله تعالی هغې ته هم ورکوي خو صرف هغه ډېره بهترینه مرتبه د هغې نه دا راښکته شو چې کوم د الله د پیغمبر سره به هغه د ځان دپاره خوښه کړې وه امت یې د هغې ښودنه کړې وه الله دې موږ او تاسو توفیق راکړي سبا انشاءالله نه هم د محرم د بل